الله الرحمن الرحیم. درنو ملګرو، په ننني درس کې د 10م ټولګي د ریاضي 19م درس تشریح کیږي. د تیر درس په ادامه د پولینومونو ضرب تشریح کوو. په تیر درس کې مو د پولینومونو ضرب شروع کړی و او د فعالیت تر درېیمې پوښتنې پورې مو حل کړی و. دغه دوه د فعالیت لومړۍ پوښتنې مو حل کړې وې. اوس راځو درېیمه پوښتنه حل کوو. مخکې د دونه چې درېیمه پوښتنه حل کړم، متوجه سئ یوه مهمه خبر چې د پولینومو په ضرب کې ډیره موږ ته په درد خوري، هغه دا ده چې علامې څرنګه ضربوو. علامې په داسې شکل ضربیږي چې مثبت ضرب د مثبت کیږي مثبت، منفي ضرب د مثبت کیږي منفي، او منفي ضرب د منفي کیږي مثبت. همدارنګه مثبت ضرب د منفي بیا هم منفي کیږي. یعنې که داسې په نظر کې ونیسو چې په لنډه توګه یې څرنګه زده کولی شو. که دواړه علامې یو شی وې مثبت کیږي. ګوره که دواړه مثبت هم وې ضرب د کې مثبت شو، که دواړه منفي هم ولې ضرب د کې نتیجه مثبت شوه، او که مختلفې وې نو هغه نتیجه منفي ده. نو دغه مسئله که موږ په نظر کې ونیسو د پولینومونو په ضرب کې موږ ته ډیره په درد خوري. راځو دغه پوښتنه حل کوو. ورته وګورئ دوه دانې مونومونه دي، یعنی یو حده پولینومونه دي. منفي 10 ا مربع بي ضرب د منفي 15 ای بي. وګورئ چې دا څنګه ضربولی شو. لومړی ضریبونه ضربوو. ضریبونه څنګه ضربوو؟ 10 ضرب د 15 کوو، خو لومړی باید علامې ضرب شي. وګورئ د 10 علامه منفي ده او د 15 علامه هم منفي ده، نو منفي ضرب د منفي کیږي مثبت. 10 ضرب د 15 کیږي 150. او اوس راځو متحولونه ضربوو. وګورئ ا مربع ضرب د ا، ا مربع ضرب د ا یعنې دا معنا چې ا په توان د 2 ضرب د ا په توان د 1. د توانونو په ضرب کې یوه قاعده ده وي، کله چې قاعدې مساوي وي نو له قاعدو څخه یوه ولیکه، توانونه جمع که 2 جمع 1 3، نو ا په توان د 3 کیږي 150 ا په توان د 3. ا په توان د 3 د کومه شو؟ ا مربع ضرب د ا کله. اوس بي ضرب د بي کیږي بي مربع، نو منفي 10 ا مربع بي چې ضرب د منفي 15 ای بي کو، نتیجه کیږي مثبت 150 ا مکعب بي مربع. لومړي مثال کې وی د لاندې مونومونو د ضرب حاصل پیدا کړئ. ورته وګورئ دلته هم یو څو پوښتنې دي، مونومونو ضرب دی، البته د مونومونو د ضرب پوښتنې دي. دلته وګورئ په دغه پوښتنه کې په حقیقت کې دا عددونه دي، یعنی الجبري افادې نه دي، متحولونه نه لري، تنها عددونه دي. لکه څرنګه چې د عددونو ضرب ترسره کیږي همداسې د مونومونو یا د پولینومونو ضرب هم ترسره کیږي. ورته وګورئ دلته 1/4 ضرب د 4 مربع ضرب د 1/2 کل مربع. دا یې څه ضرب کړي دي، څنګه یې ضرب کړي وګورئ. دغه 4 مربع چې خلاص کړو کیږي 14. 14 ضرب د 1 سره کیږي 14، نو 14/4 بشي. او دغه دوم وګورئ 1/2 کل مربع دی. 1/2 کل مربع یعنې دا معنا چې دغه 2 توان چې کوم دی دا هم د 1 مربوط کیږي او هم د دغه 2 مربوط کیږي، هم د مخرج مربوط کیږي هم د صورت. نو 1 چې مربع کړو خپله بیرته 1 کیږي، او 2 چې مربع کړو کیږي 4. نو تر دې ځایه چې دا نتیجه په لاس راغله، اوس په دغه ځای کې صورت دا د کسرو ضرب دی. صورت په صورت کې ضربیږي او مخرج په مخرج کې. 14 ضرب د 1 کیږي 14 او 4 ضرب د 4 کیږي 14. 14 تقسیم د 14 کیږي 1، نو نتیجه شوه 1. دا د عددونو ضرب په حقیقت کې د کسرونو، د کسري عددونو. راځو دوهم مثال ته وګورئ. منفي 2 ا کل مکعب ضرب د منفي 2 ا کل مربع. یوه شي ته مو توجه غواړم چې د قوسونه چې په مابین کې وي، یعنې 2 قوسونه په داسې حالت کې وي چې ترمنځ کومه علامه نه وي، نه مثبت نه منفي نه کومه بله علامه، نو دا د ضرب په حالت کې دي. سمه ده. او همدارنګه که چیرې یو عدد وي
او بل حرف وي یعنی متحول وي نو دغه دواړه هم یو د بل څه د ضرب په حالت کې دي، یعنی دا په حقیقت کې 2 ضرب د بي دي. په همدې خاطر دغه 2 ته د بي ضریب ویل کیږي. صحیح شو؟ نو دغه په نظر کې ونیسئ. دلته اوس دا 2 قوسونه دي چې په حقیقت کې دا دواړه مونومونه دي، یعنی یو حده الجبري افادي یا پولینومونه دي. دا د ضرب په حالت کې دي. څنګه یې ضربولی شو؟ لومړی خو مو دو ته باید فکر وي چې دغه 3 توان چې کوم دی تاسو متوجه شئ ښه، دغه 3 توان هم د دغه ټول قوس د عناصرو مربوط کیږي، یعنی هم د منفي مربوط کیږي، هم د دغه 2 مربوط کیږي، هم د A مربوط کیږي. 3 توان سمه ده. او همداسې دغه 2 هم په همدې شکل سره. اوس وګورئ دلته که موږ متوجه شو لومړی باید څه وکړو؟ توانونه رفع کړو. یعنی څه؟ یعنی دا چې که متوجه شئ د قاعدې مساوي دي -2a او همداسې -2a. نو د توانونو په ضرب کې داسې یوه قاعده لرو، داسې یو قانون لرو چې قاعدې مساوي وي، د قاعدو نه یوه قاعده ولیکئ او توانونه سره جمع کړئ. نو موږ لیکو -2a خپله کل په توان دی 3 جمع 2 کیږي 15. صحیح شو؟ دا نتیجه په لاس راغله. اوس نور هم ساده کوو. نور څه رقم ساده کوو؟ چې دغه 15 توان چې کوم دی دا د دغه قوس ټول عناصر په دغه توان باندې رفع کوو. سمه ده؟ یعنې دا توان ورکوو. څه رقم؟ منفي په توان د 15. یوه خبره چې ډېره مهمه ده تاسو په نظر کې ونیسئ هغه ده چې منفي علامه په جفت توان باندې مثبت کیږي، خو منفي علامه په طاق توان باندې بیرته منفي کیږي. صحیح ده؟ نو دلته اوس وګورئ منفي علامه ده، توان څه شی دی؟ طاق دی. نو دا بیرته منفي کیږي. منفي په توان د 15 کیږي منفي. 2 په توان د 15 کیږي 22. صحیح ده؟ 2 په توان د 15 یعنی 2 ضرب د 2 ضرب د 2 ضرب د 2 ضرب د 2. 15 واره 2 په خپل ځان کې ضرب کړه. کیږي څو؟ 22. او A په توان د 15 خپله لیکو ځکه A یو ثابت عدد نه دی، یو معلوم عدد نه دی. نو A په توان د 15 خپله لیکو. -22 A په توان د 15 ځواب شو. دغه دی وګورئ. راځو بلې پوښتنې ته. x ضرب د x په توان د m. نو دا څرنګه ضربوو؟ که بیا متوجه شو قاعدې مساوي دي نو د قاعدو نه یوه قاعده نیسو. توانونه د لومړي x توان دی 1. لومړي x توان څو دی؟ 1. او د دوهم x دی m. نو m جمع 1 نتیجه هم شوه x په توان د 1 جمع m یا m جمع 1. ته دې نور نه ساده کیږي. بلې پوښتنې ته متوجه شئ. دلته 3 مونومونه دي چې ټول یو شانته دي. 15/2 mn. نو 15/2 mn چې دي لنډه طریقه دا ده چې قاعدې مساوي وي نو د قاعدو نه یوه قاعده ونیسه. توانونه څرنګه که؟ توانونه جمع که. د دو ټول قوس توان یو دی، د دو هم یو دی، د دو هم یو دی. نو که زه ولیکم چې 15/2 mn کل په توان دی 3. دا یو جمع ده شول 2 جمع 1 3 کل په توان دی 3. اوس دغه 3 توان چې کوم دی هم د m مربوط کیږي، هم د n مربوط کیږي، هم د 15 هم د 2. نو اوس په دغه د قوس ټول عناصر په دغه 3 توان باندې رفع کوو. 15 په توان د 3 کیږي څو؟ 15 15 کې 25 25 15 کې 125. 125. مخرج یې 2 دی. 2 هم په دې توان باندې رفع کوو. 2 په توان د 3 څو کیږي؟
اته. 2 ضرب د 2 څلور. 4 ضرب د 2 اته. ام په توان د 3 خپله. ان په توان د 3 خپله. نو دا ځواب شو 125 پر اته. ام مکعب ان مکعب دغه دی. دلته هم لیکل شوی دی. د بل مثال ته متوجه شئ. منفي A په توان د B ضرب د منفي A. بیا هم قاعدې څنګه دي؟ قاعدې سره مساوي دي. نو چې قاعدې مساوي دي د قاعدو نه یوه قاعده نیسو. د قاعدو نه یوه قاعده چې ونیسو؟ منفي A. منفي A مو چې ونیوه توانونه به جمع کو. د دو توان B دی، د دو توان یو. نو شي به یو جمع B منفي A په توان دی یو جمع B. نو که دلته متوجه شو ښه یوه شي ته باید ډېر متوجه اوسو چې دغه علامې چې کومې دي په دې قوسو کې دغه سره ضربیږي څه وخت؟ کله چې د دغه قوس توان نه وي. صحیح ده؟ توان یې یو وي. یعنې که دلته اوس مثلا توان وای 2 بیا مو نو څه کول؟ بیا مو نو د قاعدو نه یوه قاعده نیوه. اوس باید دغه منفي ضرب د منفي شي. منفي ضرب د منفي کېږي مثبت. A ضرب د A صحیح ده؟ کوو خو په داسې حالت کې چې د A ګانو نه یوه نیسو B جمع یو کوو. د دغه A توان یو دی. B جمع یو یا یو جمع B. په جمع کې تبدیلي خاصیت شته، دواړه سم دي. نو دلته مثبت A شوه او دلته تنها A لیکلې. نو دا مو باید په ذهن کې وي چې هر عدد یا هر متحول چې علامه یې نه وي لیکل شوې د هغه علامه څه شی ده؟ مثبت ده علامه یې. مثبت علامه معمولا نه لیکل کېږي. سمه ده؟ ښه او دې ته هم باید متوجه اوسو چې یوه علامه ده بله عملیه ده. دغه د B او د یوه ترمنځ چې تاسو وینئ دا عملیه ده، د جمع عملیه، او بل د جمع علامه ده. صحیح ده؟ چې مثلا لیکو موږ په تام عددو کې مثلا مثبت 2 دا علامه ده، او که دلته 3 جمع 2 شي دغه عملیه ده، د جمع عملیه، علامه نه ده. بل مثال ته متوجه شئ. 0.01 پی ضرب د 0.01 پی. نو دا خو معلومداره ده چې 0.01 پی کل مربع کېږي او هغه مربع چې رفع کړو نو داسې یو څه په لاس راځي. یعنې دا په دې کې ضرب و پی هم په پی کې. پی ضرب د پی مربع کېږي او 0.01 چې ضرب د 0.01 کو 0.0001 کېږي. د بل مثال ته متوجه شئ. 0.1 مربع ضرب د 0.1 مربع. نو 0.1 چې ضرب د 0.1 کې کېږي 0.01. x مربع ضرب د x مربع کېږي x په توان دی 4. ورپسې مثال ته متوجه شئ. منفي 15y په توان د a ضرب د 15y. څنګه یې کوو؟ ورته وګورئ. د دې علامه څه شی ده؟ منفي. د دې علامه مثبت. علامه اول ضرب منفي ضرب د مثبت کېږي منفي. 15 ضرب د 15 کېږي 25. y په توان د a ضرب د y په توان د 1. نو کله چې قاعدې مساوي وي، قاعدې چې مساوي وي له قاعدو څخه یوه قاعده لیکو، توانونه جمع کوو. a جمع 1 دا دې دلته هم لیکل شوی. ځواب یې کېږي مکمل منفي 25 y په توان د a جمع 1. ورپسې مثال ته متوجه شئ. منفي 4 s مربع t مربع ضرب د 2 s t مکعب. نو ضریبونه ضربوو. لومړی علامې. منفي ضرب د مثبت. د دوه علامه څه شی ده؟ مثبت ته. ومو ویل چې هر عدد چې علامه یې نه وي ورته لیکل شوې علامه یې مثبت ده. نو منفي ضرب د مثبت کېږي منفي. 2 ضرب د 4 کېږي 8. اس مربع ضرب د اس کېږي اس مکعب او ټي مربع ضرب د ټي مکعب کېږي ټي په توان د 15. ټي مربع ضرب د ټي مکعب. ټي ګانو نه یوه نیسو 2 جمع 3 توانونه جمع کوو کېږي 2 جمع 3.
کېږي ټي په توندې 15. ورپسې مثال منفي A په توندې 2x ضرب د 2A. څنګه یې ضربوو؟ ورته وګورئ. د دغه A ضریب یو دی. په حقیقت کې منفي یو. صحیح ده؟ هر متحول چې ضریب یې نه وي لیکل شوی هغه ضریب په حقیقت کې یو دی. یعنې د دغه A سره یو د ضرب په حالت کې دی. صحیح ده؟ یو په A کې بیرته A کېږي. نو په همدې خاطر یې نه دی لیکلی. ښه نو دا منفي علامه ده. منفي علامه ضرب د منفي کېږي مثبت چې بیا هم نه ده لیکل شوې. لیکل یې ضرور نه دي. او د هغه هم ضربوو A ضرب د A کوو. صحیح ده؟ او دغه دوه سره چې ضربېږي د دې A ضریب د وخت درته وي چې یو دی. صحیح ده؟ د دغه A ضریب یو دی. نو یو په دوو کې چې ضرب کړو 2 کېږي. A په توندې 2x ضرب د A. ګورئ A په توندې 2x ضرب د A په توندې یو. ښه نو د قاعدو نه یوه قاعده 2x جمع یو. دغه د 2x جمع یو. 2A په توندې 2x جمع یو یې ځواب شو. د بل مثال ته متوجه شئ. منفي یو پر 2A ضرب د منفي یو پر 2A. اول ضریبونه علامې ضربوو بیا ضریبونه بیا متحولین. منفي ضرب د منفي کېږي مثبت چې لیکل یې ضرور نه دي. او یو پر 2 ضرب د یو پر 2 د کسرو ضرب دی. کسرو په ضرب کې صورت په صورت کې ضربوو مخرج په مخرج کې. یو ضرب د یو کېږي یو. 2 ضرب د 2 4. په درېیمه مرحله کې راځو متحولین ضربوو. A ضرب د A کېږي A مربع. نو یو پر 4 A مربع ځواب شو. ورپسې مثال ګورئ. منفي 0.1 ضرب د منفي 0.1 ضرب د منفي 0.1. اول علامې ضربوو. منفي ضرب د منفي کېږي مثبت. مثبت ضرب د منفي کېږي منفي. دا علامه. 0.1 ضرب د 0.1 ضرب د 0.1 کېږي 0.0001. نو د اشریه عددو ضرب خو مو زده وي ځکه په ټیټو صنفو کې راغلی دی موضوع تشریح شوې ده. 0.1 ضرب د 0.1 څرنګه ضرب کړو. اشریې په نظر کې نه نیسو فقط عددونه ضربوو. ورته وګورئ یو ضرب د یو یو کېږي. یو ضرب د 0. همداسې ګورئ 0.1 ضرب د 0.1 څنګه یې ضربوو. اشریې په نظر کې نه نیسو عددونه ضربوو فقط. یو ضرب د یو کېږي یو. یو ضرب د 0. 0 ضرب د یو 0. 0 ضرب د 0. دا جمع کوو 100. اوس اشرې خانې حسابوو. ورته وګورئ دلته هم یوه خانې اشریه لرو دلته هم یوه خانه اشریه لرو. نو 2 خانې اشریه. ښي طرفه 2 خانې اشریه جدا که. یوه خانه 2 خانې 0.01 کېږي. دا چې بیا د 0.1 سره ضرب کړو نو نتیجه چې آخري په لاس راځي 0.001 کېږي. او آخرنی مثال هم وګورئ. منفي mn ضرب د منفي mn مربع. لومړی علامې ضربوو. منفي ضرب د منفي کېږي مثبت. صحیح ده؟ ومې ویل چې هر متحول یا هر عدد چې علامه یې نه وي لیکل شوې د هغې علامه په حقیقت کې مثبت ده. نو دلته یې نه ده لیکلې علامه یې مثبت ده. m ضرب د m کېږي m مربع. m په توندې 2. n ضرب د n مربع کېږي n مکعب. n په توندې 1 ضرب د n په توندې 2 مساوي کېږي له قاعدو نه یوه قاعده توانونه جمع 1 جمع 2. په نتیجه کې n په توندې 3 ځواب شو. نو دا و د مونوم ضرب په مونوم کې. صحیح ده؟
د مونوم ضرب په مونوم کې مو تشریح کړ چې څنګه کولی شو دوه مونومونه یا یو حده پولینومونه یو په بل کې څنګه ضرب کړو. لومړی علامې ضربوو، بیا یې عددونه یا ضریبونه ضربوو او په دریمه مرحله کې متحولین ضربوو. هیله ده چې ګټور تمام شوی وي، یو څه مو ترې زده کړي وي. ستاسو د نظریاتو په تمه یم، ستاسو نظریات د دې پروسې په لا ښه کېدو کې ډېر رول لرلی شي. خپل نظریات مو له ما سره شریکویه. د واتساپ شمیره په ډسکرپشن کې موجوده وي. که کومه پوښتنه وي، پیشنهاد وي، انتقاد وي، په هماغه ځای کې کولی شئ. او که درسونه فکر کوئ چې ګټور دي، له خپلو ملګرو سره یې شریک کړئ تر څو هغوی هم ترې برخمن شي. او د یوټیوب چینل مې در سره سبسکرایب کړئ. نور مو په الله سپارم. تر بلې ویډیو د الله په امان.